السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خوري جوړه پښتنه یې؟ و خود پښتنه یم، نو څوک به یم؟ د افغانستان بیرغ نه ویني؟ ډېرو بخیر درندې کورنۍ. روژه ده. وبخښئ په روژه کې زه ګیمونه نه کوم. ډېرو بخیر ښه خو یې قراري د طبیعت دې ښه ده؟ شکر دی، مننه. خیر یاستئ؟ نه خدای درندې کورنۍ. د کوم ځای؟ زه د کندهار یم. ښه دا څو ورځې مخکې هم کندهار باندې زه تېر ما ګیم نه ده درلېږلی. ته وایې ستا ګیم لاندې ټول خلک خاندي او تا ګیم ولېږي. ما ګیم نه ده درلېږلی. پروا نه کوي، ډالۍ ماته، مګر زه خپله ګیم نه کوم. بیا په روژه کې د طرفه راغی ګوته دې پرې ولګېده. شاید زه هم څه ده، زما ګوته پر دغه مو لګېده. زه همیشه او نارینه بیا زه خپل دغه ته لایف ته نه راولم. زموږ نو کې په پرده کې ډېرې مېرمنې ناستې دي. نه مې خدای ښه ښځه یې، درندې کورنۍ یې، رنګ نه معلومه یې. موږ کندهار باندې ویاړو. مننه. خیر، تاسو د کوم ځای یاست؟ موږ د کابل یو. د کابل. اول احمد شاه ابدالي سره جنگ شروع کړ، کندهار نه په 2 ورځو کې د بمبئی فتح کړه، دلی یې فتح کړه، انډیا. نو موږ تاسو 5000 کلن تاریخ لرو. بیا ورجانه د اسلامیت او د انسانیت په جامه کې بغوګو کې مازانونه سوي 15 وخت مونږ او 10 کول خو زه تا پالو کوم خوري. اوس په کوم ځای کې په خیر؟ زه په امریکا کې یم. ښه ولا څومره وخت کېږي تللی؟ 40 کاله. اوه اولادونه دي؟ هغه شان زه په د لایف کې نه وایم، مګر زما ګرده کورنۍ دلې ده. زما مور پلار ګرده دلې دي. موږ خو بیخي ډېر وخت کې شکر ده په وخت کې ولاړو. شوروي وخت کې تللی؟ زما د کورنۍ څخه ګرده مړه کړله، بیا موږ ولاړو. ښه شوروي چې راغی زه پیدا نه وم. ته کولی سې دا غاړه نو کې پټ کې وروره دا ګرده وریښتان دې معلومېږي. دلته ډېر مېرمنې ناستې دي. ډېر وبخښه. ډېر وبخښه. ډېره د ښه خبره وکړه. هغه د شوروي سره راغی زه پیدا نه وم په هغه وخت کې. نو زه درته مشره یم. موږ په هغه وخت کې رالو چې په افغانستان کې د رښتیا انقلاب کېدی او دغه بیا مجاهدین شروع سوله. بیا موږ پاکستان ته رالو. نو هغه وخت یې رښتیا هم ښایستې وخت وي، ولې زما په وخت کې جنګ نه و. هغه وخت چې اوس ما دا قصه خلکو ته کوله چې زما په یاد دي چې اول د واره زما انا او زما مور پر بام ناست وه زموږ د کوټې په کندهار کې، او زما د باندې بازۍ کولې. زه ډېره وړه وم او د شورویانو ټانکان را روان سوه. په هغه وخت کې زما انا ویله ول دغه افغانستان بیا ولاکه سم سي، ولې چې دغه دې راله. او زما د روسه په یاد دي بیا ولاکه افغانستان سم سوی. د هغه بعد نو بیا جنګونه شروع سو، بیا نو خلکیان سو، پرچمیان سو، ورور پر ورور راپورته سو، یو بل سره وجله. ولا ډېر وخت مسافري کړې ده. الله دې عزت وکړه. نه راځې وطن ته؟ درځم د خیره، مګر که درسم بیا بیرته نه ځم. زه هلته ځم بله هلته مېرمنو ته درس ورکوم د خیره سره. ډاکټر یې؟ ډاکټر نه کاشکې تا دا 40 کالو کې ډاکټرین نه ده زده کړې. نو ګرده خلک خو ډاکټران نسي کېدلی. که ګرده خلک ډاکټران کېدلی سوای په دا دنیا کې خو نور شان هم سته، معلم هم سته چې خلکو ته درس ورزده کړي، بزنس مینان هم سته چې بزنس وکړي، خلکو ته کاروبار ورزده کړي. یوازې خو نو دا نه ده چې ته ډاکټر سې. نه وطن ته راسې، هر کله راسې دلته داسې اپشن یې رالیږي خوراک یې لیونی یې کړم. خلکو ته غوږ مه نیسه. روژه د خپل عبادت وکړه، الله تعالی ته ځان تسلیم کړه، خپل وطن ته یو شی وکړه، خپل د مېرمنې عزت وکړه، خپل د اولادو عزت وکړه، خپل د مور عزت وکړه. خدای دغه درڅه غواړي، بل شی نه درڅه غواړي. مګر که زه پاکستان ته ولاړم چې رښتیا سې زه غواړم دا کونډې یتیمان چې دي او دا مېرمنې چې دي دوی ته یو پرده ور پیدا کړم، یو شی ور زده کړم چې هغه خپل پروژه واخلي، نه چې ګرد عمر یې له خیرات ته لاس نیولی. ای خیر اوسې. نه اوس هم دلته امن ده، سوکالي ده. غنم په 100 روپۍ من دي، لوبیا په 200 روپۍ دي. دغسې هر شی ښه ارزانه دي. که د موږ ملک چا په رسمیتو نه ده پېژندلی بیا هم امن امان ده. کراري ده. ته هر کله راسې نو زه دې په خدمت کې یم. ما به پېژنې یا به مې نه پېژنې. شیرعلي نومېږم وروره جانه. دنیا مې پېژنې، په رسمیتو باندې مې پېژنې. څومره وخت کېږي ټیک ټاک جوړ؟ ټیک ټاک دی ده 2 کاله کېږي.
نو چې دا 2 کاله کېږي تا د غاړې بندې دي، ما به د ویډیو به تا نه وي لیدلې. زه ویډیوګانې ډېر وینم مګر زه د خلکو ته نه متوجه کېږم. زه بعضې ویډیوګانې پر داسې شان اچوم چې خلکو ته د امریکا لارې ور زده کوم یا قانون یا درس ور زده کوم. زه ګیمونه و د خلکو په دغه د 15,000 نفر ما سر ناست یارانو ټول ورسې د توړۍ ویډیوګانې بیا وګورئ څنګه ویډیوګانې کړي، ښې ویډیوګانې به یې کړي توړۍ. الله دې عزت وکړه، د موږ د مور احترام درته لرو، درندې کورنۍ یعنې اول وار د خوره کې زه د ما نیټ صحیح دغه بند خو به نه کېږي. نه صحیح ده. ښه اول وار داسې زه دومره درنده ښځه وینم، یعنې په دې ټیک ټاک کې دا خو ډېر بې پدره بې مادره ځای ده. دلته خو هغه سپک مخلوق را روان داسې وروره جان نه منلو خبرې دي. خو همدغه پسې ښځې هم شته کې موږ د احمدشاه ابدالي ملسۍ ده، موږ ویاړو پرې، د احمدشاه ابدالي ملسیانو باندې ویاړو. یعنې دا ځای د سړیتوب نه ده ورکې که. ګوره هر شی چې نه په ژوند کې ته کولی سې چې ښه کار هم ځینې واخې او غلط کار هم ځینې واخې. دا معنا نه لري چې موږ دلته ناست یو او موږ ښه کارونه نسو کولی. په هر شي کې که ته خدای تعالی ته ځان تسلیم کړې او د خپل خلکو سره مرسته او کومک وکړې او ګرده په صداقت وکړې، هر شی در رسېږي په هر ځای کې. توړۍ دا شی ولګه ګلکه غوړي لرمه کور کې، دا شی ولګه تا ته نه ولي، ما ته یې ولي. څه شي؟ تا ته دې نه ولي دې خوا راځي، ما ته یې ولي. نفر وای ټول وای ویې لګه ټول راته ما ته وای، ته دې خوا ته چې کوم نفر ناست یې مې ورته ولي. دې ته بیخي پرېږده اکاونټ دې مضبوط ګیم غواړې اوکې وکړه مګر ما ته ورته پیسې مه راستوئ. صحیح ده؟ بیا ما ته راولېږه که تا ته در ولېږل بیا ما ته راولېږه پیسې ما ته یې مه رالېږئ. نه که پیسې درغله بیا ما ته راولېږه، نه بیا ما ته راولېږه. تا ته یې څنګه در ولېږم؟ زه دې ته وایم ما ته یې مه رالېږئ تا ته یې درکړي. ګوره زما دوستانو ته مو وایه د ده سره کومک وکړئ، وایي زه غوړي نه لرم، تاسې به ټول ته خیرات سي. چې هم بیا د رښتیا که چېرته 100 روپۍ تا ته درغلې بیا ما ته راولېږه. خیر اولاد چې ښه ښکاري خولۍ سره ښه ښکاري. توړۍ په افغانستان په کوم ځای کې یې؟ زه توړۍ هغه کې یم، لوګر کې یم. لوګر خو ښایسته ځای دی. دوی ویل ول پښتو رښتیا د لوګر څه شروع سوې ده؟ خورک مزای کوم چې دا له لوګر نه شروع سوی ده، بیا وروجن مزای کوم هغه څه نومېږي سردار داود خان بیا راخیستی په شمال ته یې ورکړی ده، مثال نورو علاقو ته یې ورکړی چې دغه پارسیوانان لږ په ادب کې د علاقې ونیسي. که نه ټول مزای کوم چې ده په هغه کې ده، د لوګر کې ده، لوګر نه بیا توزیع سوی ده. نو اول جهاد د کندهاري زوی کړی ده. اول څه جهاد شروع کېده د کندهاري طرفه سوی ده. اول جهاد هم ته نیکو ویلي دي پلرو ویلي اول دواره چې یو چا اول دواره نه په افغانستان کې چې یو ادم کشي وسونه، هغه زما د کور مخ ته وسوه، زه پشکې کې وم. زموږ د کلي یو هلک و، زموږ د کور وشاته و، هغه داسې راغلی د شورویانو ټانکان تېرېدل، دغه وچاودې، د ده غوښې زما پر مخ وموښتې، ما د وروسته په یاد دي. نو هغه بدې ورځې موږ ډېرې طبیعت مې پې خراب شو، طبیعت مې ولا خراب شو. وخت د تېرېږي، ظالمانو کافرانو راغلل لاړل، خدای دې دوی ورک کړي، خدای دې وکړي چې زموږ ملک اوس لږ په سوکالي کې لږ په امنه شي. ولا ډېر وخت یې مسافري کړې ده، ډېر وخت ګرځېدلې، ډېر وخت یې هجرت کړی ده. زمون به د زلمیانې توړۍ ښځه شکر ده، زه شکر ده. څرنګه دا وضعیت څنګه د امریکا کې څو بجې دي؟ دلته اوس 1.5 ساعت پاته دی، روژه ماته 6 بجې دي د ماپښین.
ها یو نیم ساعت لا پاتې ده. و اوهو ما خپل روژه ماته مکمل گردشان جوړ کړ، مازې ورته ماتلی یم خلاص. چشته باغ کړي توړی. نن مې وریجې پخې کړلې، غورمه مې پخه کړله، بولاني مې پخه کړه، شلومبې مې ورسره جوړې کړې د لیمو د شربت سره. ولا زنده‌باد دا خو ډېر شیان جوړ کړي ولا. نو یوازې یم، خپل د ځان عزت خو باید وکړم. قرآن تکړه یې، قرآن تکړه یې. تا در مې زما ویډیوګانې لیدلي؟ یاره خو ته ډېر وبخښه، قرآن که مې لیدلي. دغه ځای څه ولاړ سې بیا وګوره، زه د نر په رقم کار کوم، خپل فارم لرم. فارم معنا باغ. سو دلته ما باغ ځان ته جوړ کړی دی، په دا خپل باغ کې ګرده ورځ ګرځم د حیوانانو سره. کېدای شي لیدلې به مې، کېدای شي لیدلې به مې، دا کېدای صحیح شي ده. لیدلې. خامخا یو چا در استولی دي. نه چا نه دی رالیږلي، قرآن که چا رالیږلي. صحیح ده. په ټکساس او په امریکا کې زه اولینه افغانه یم، هغه هم پښتنه چې خپل فارم یې واخیستی. فارم دی واخیسته؟ چرګانو ده؟ چرګان دي، بوزه لره، پسونه او غواوې. وړی ځم شوتله ورېبه، واښه راورېبه، غنم راورېبه، ما به در ونه باسي. امریکا ته؟ و خاخ پورې دا مثال ته وایې زه په افغانستان دا کې ونې یم. منې و دا ونې منې راپاکې که مثال اوبه ورکه، دې شیانو کې زه ډېر تکړه یم. په دا شیان کې زه هم ډېر تکړه یم. ښه ما در نسي در باسلی. هغسې چې رښتیا سي نه، چې رښتیا سي که هر څوک کولی سي زه یې کولی سم. ولې چې زه خپل بزنس لرم. په امریکا کې که یو څوک خپل بزنس ولري، بیا هغه اجازه لري چې خپل کارګر د بل ملک سم راوړي. صحیح ده. مګر اوس یې پر افغانستان باندې د امریکا د خوا څه سور بیان وهلی دی چې یعنې دوی نه غواړي چې د افغانستان هېڅوک امریکا ته راسي. نو وبه ګورو په دا څو ورځو کې چې دوی څه شي کوي. له ایران او مې جګ کې ایران نه. ته په ایران کې یې؟ خو تا ته په افغانستان کې یې؟ نه ایران ته ځم. نو د ایران سره ولې په ویزه کې نه ځې؟ ما هلته یو دوست و چې ایران ته ولاړی، په ایران کې ویزه واخیسته، بیا د هغه څه ولاړی روسیې ته، په ډېر اساني ولاړی، ویزه یې واخیسته او ویزه یې په $15,000 وه. ولا که توړی 15 روپۍ هم لرم، رښتیا خبره یي. یو څو روپۍ مې ګټلې وې، و یو څو روپۍ مې مخکې یو غټ ګیم مې لګولې، یو څو روپۍ راغلې وې، هغه مې د پلار پښه ماته سوه، په هغې کې لاړې. یو مې غوا واخیسته، غوا مرداره څه دی. نو خو د ټیک ټاک په پیسو چې اخر خو دغسې کېږي، دا خو مردارې پیسې دي، په دا کې برکت. غوا مرداره څه دی، د مېرمنې غار قیمه همداسې سره تېر سه، پلار مې پښه کې ماته سوله. خدای نخواسته په دغه پیسو اوس یو شی ونیسي، زه به خپل غیم درکړم. په دا خاطرو زه مازې وایم دغه د ګناه پیسې. قسم په خدای داسې حرامې دي. په خدای غواګانې بیا واخیسته، دوه مې غوا، یو غوا یو خوسۍ مرداره سوه، او وروره جانه د پلار مې پښه غوټه ماته سوه. نو خو مې کوه دا ګیمونه، بل لار نشته چې پیسې پیدا کړې؟ نه ما خو نه دی کړي، زه خو د میډیا ته ډېر پخوا نه راغلی یم، مثال مبارز یم، ټوله دنیا مې په رسمیت پېژني. اوس نه مې پرېږدي، سیمین اکاونټ زنګونه راپسې وي، شېرعلي لایف ولې نه راځي، شېرعلي لایف ولې نه راځي. نو په لایفو کې ته یوازې گیم کوې؟ نه دا اول گیم ما تا سره ولګوه، اول گیم ښه ښځه وې، درندې کورنۍ وې، زه گیم نه کوم زه. نو خو ګوره زه خلکو ته لارې ورزده کوم چې څه رقم پیسې جوړې کړي، یا څه رقم یو بزنس و. توړي ماته یوه لار ماته یو ښه لار راوښیه توړي، یا دلته یو هوټل راته جوړ کړه په شریکه وي په لوګر کې، و یا دکان راته واخله، یو ریډۍ راته واخلم. صحیح ده، دا ریډۍ نه سبزي سیکې خرڅوي. ریډۍ په څو دي؟ ولا دغه 8000 افغانۍ باندې ریډۍ دی، او د 10-12 روپۍ سبزي به کې واچوم. په څو افغانۍ؟
15 شپږ زره افغانۍ دی ریړۍ. 15,000 افغانۍ په څو کېږي په امریکا کې؟ هغه 100 روپۍ به کېږي 200 ولاکه پیږم څومره به کېږي. دا خو ډېره ارزانه ده. ته 100 روپۍ نه لرې؟ توړی قرآن شریف ته خو د 100 روپۍ خبره کوې په لا اله الا الله غږ مې درځي توړی په لا اله الا الله چې دلته داسې خلک داسې روزه ماته نه لري قسم یې درته وکړه والله بله ګوره تا خو دومره شیان تیار کړي ښه د دې به خدای پاک له تا پوښتنه کوي شپږ کومه شیان دې تیار کړي روزه ماتې ته په خدای راسي دلته ګوره خلک قسم په خدای چې داسې خلک ستاسې روزه ماتې روپۍ هم نه لري قرآن که دروغ درته وایم. هغه منمه ولې چې په دنیا کې ډېر خلک چې د شپې ډوډۍ نه لري یوازې د افغانستان کې نه دي. په افغانستان کې خو اوس پر موږ بیخي بد حال تېر شوی دی خود به نه وي. 40 کاله جنګ وسو 40 کاله جنګ وځه په همداسې پسې راواخله د ما ورور جانه یعنې ډېر وځورېده موږ خاوره ډېره اغوستله قرآن شریف که دروغ ما خو ټوکې له اوسه پورې کولی ښه قرآن شریف که دروغ درته وایم قسم د زه کله کله د بازار ته لاړ سم سودا مودا راوړم شاته به راپسې او 20 دانې حیوانان روانې د خلطې څخه خرڅوي ماما 10 روپۍ راکړه ماما 15 روپۍ راکړه هغه د خدای ما ویني چې زه ورکوم که نه ورکوم هغه یو الله ته معلومات نور ویلو ته څه حاجت دی چې زه ووایم که نه یا ما ورکړې یا مې ورنه افغانستان حالت خو همیشه دغسې دی هغه ما ډېر اورېدل دي او موږ هلته یو څو دېرش کورنۍ ساتو چې ګرده کونډې دي او یتیمان دي او هر پله دوی ویډیو واچي چې د دوی سره کوم حال دی او هغه ډېر خراب حال یې نه حال ډېر بد ده والا خدای دې زموږ د وطن حال ورسم کړي مګر په دا اوس کې موږ خو اوس یو کوټه افغانان په امریکا کې دي هر یو بې شماره پیسې استوي افغانستان ته ګوره دلته یو میرمن ناسته ده ښه نو مې منی ټاکي وایي که دی رښتیا وایي زه پیسې ور استوم وایي که ته رښتیا وایې د ګاډۍ دپاره دا پیسې در استوي قرآن شریف راویلې یو سبزي ریډۍ جوړوم ځان ته ما ته شرمېږم او دې ټیک ټاک نور شرمېږم قسم د نور شرمېږم که ټیک ټاک ته راسې د یو مشورې دپاره راسې یا یو دوې خبرې د چا سره کوې هغه صحیح ده مګر دا ګیمو دپاره مه راځه دا ولاکه ستا په درد وخوري ډېر ښکلی کار ده ډېر بې شرمه کار ده زه خو نه کوم ما ګیمونه نه دي کړي وکیل پېژنې وکیل نادر وکیل دغه وکیل سره کله کله کېنم ډېر د درندې کورنۍ د ښه سړی ده ولی الله سره کله کله لیک کېنم شیخ نه دغه سعودي کې څه ده شیخ زه نه پېژنم شیخ دغه شیخ سره خوراک تور کامره شیش ته باخ کړي توړې لاند د کلره څه شي دګای د چیرې کړی زما چې دغه ګورم یو څوک رااله زما هغې خو دغه ځای دی نه چې دون نه کوي توړی باغچه در راوښیه باغچه راسه در ویښیم اول خو دا زموږ د افغانستان اطاق دی او د دې څه سوه دا شیرخان هم دلې دی راځه شیرخانه دا دی شیرخان دغه په شکه ده دغه دی زموږ باغ څنګه ښې چپړه کې دی اغوستې توړی والا دغې باید دغه ارامه وګرځې دلته نه قرآن داسې قیمتي چپړه کې دې پښو کړې دلته راځې او تر هغه ځایه پورې زموږ دی بس خوراکې ما در توړی ما در وغواړه شیرخان حفاظت به هم کوم شیرخان ډېر ښه حیوان دی
دا ګرده ما ماران دروغ ویله غړمانو غونډکان شیرخان خوري. ما درو غواړه شیرخان سره به زم کومک کوم هلته به لږ صفایي مپایي کومه دغه ونې کې باغچو کې دا خو دې څه وویله ساعت به دې تېري دا ښایسته ځای دی او هم ښایسته دی خوراک هم ښایسته دی هر شی بعضې وخت دلته دیګ باندې کومه چیرې ځې په ما پسې یې راځه هغه دې چرګان قرآن دې څه پنشمنټ دې څه په دا ریډۍ کې درېږم لای پر راځم هغه ولې کوي دا خو زموږ په کار ده نیټ خو به صحیح که نه چې سامان پکې ساتو بعضې وخت دلته کاروبار پکې کومه هغه د چرګانو کور دی هغه د بوزې او د پسو کور دی هغه بلډینګ مو نوی جوړ کړی دی چې قصابي ده ولا توړې ښه مالداره ښځه یو ریډۍ راته واخله سبزي ریډۍ خیر سره همدلته یو خلک درته ناست دي هغه وایي زه هم درته اخمه اوس یې د هغه ګړی د توړې نه ټولې ډوزې ولي دلته په امریکا کې دی هر یو په میلیون ډالر لري راځه چې ډوزې ولي توړې ټول ډوزې ولي ټول ډوزې ولي دا د لایب څه کته ساتي هغوی مړه ته بش کېدلې نه زما خلک داسې نه وایي زما خلک یوازې رښتیا وایي هغه ګرده په امریکا او اروپا کې دي او دوی د هر چا سره کومک کوي په زرهاو ډالر هر کال استی دا ما والا دروغ وایي د ما والا نه دي نو ستا والا خو خوارکیان غریبان دي هغه خپله په وطن کې دي هغه به څه شي وکړي دا خبره صحیح ده ګوره اندازما دوستانو ته $100-200 هېڅ شی نه دي دا دوی امریکایانو ته لا ورکوي او امریکایانو ته یې ولې ورکوي دلته خلک لږ مړه سول دا څه نومېږي توړۍ دا زموږ کوچنۍ پیشوګۍ ده د ټولو شیطان هم دا والا ده مګر دا هر شی موږک ویني دا راولي شیرخان د ټولو ښه دی شیرخان هم عزت والا دی هم ښایسته دی سپانیشانو مالته پارټي راته کړې ده زما حیوانان ته آزاد ګرځي ولا توړۍ دې څه داسې وایي د ولږي هله د وږي لاله موړ څه خبر او دا خدای دا په شا کبه په ما باندې ښایي په وطن کې خدا راځې توړۍ ها من دا په شا کم په ما باندې کش زه په شا کوی دغلته وایي ولې پیشکه ولې غواړې چې اوسې نه لږ خاني کې خو به ومه د خانانو وطن کې به ومه دا وایي نو وطن د خان دی دا معنا نه لري چې موږ خانان یو ولا توړۍ ښه باغ دی و ښه ښه باغ دی و نامې خدای باغ خو ښایسته باغ دی مګر په کندهار کې موږ باغونه درلوده ښه وریجې سمې سوې ای څه شي کوې دلته زما خوارکۍ پیشوګۍ هډوکي پیدا کړي دي ښه غوښه وکړې هډوکي کې خیر دی لږ غوښه وراچوه غوښه دې کې چېرې وریځو کې غوښه شته یا زه غوښې نه خورم زه کوشش کوم چې غوښې دونه ونه خورم او چې د صحت لپاره ښه نه دي ولا توړۍ داسې خوند کوي قسم په خدای څه شي غوښه داسې خوند کوي قرآن سي داسې سم د دې وري لم همداسې د سیرلي غوښه دا صحت لپاره ښه وي دا چرګ ښه نه وي چې رښتیا سي چرګ د صحت لپاره ډېر ښه دی پسه د صحت لپاره ښه نه دی هغه رقم مرضونه درکوي ولې چې سره غوښه ده دا کورنۍ چرګ ده د فارم چرګ کورنۍ چرګ که فارم والا یا هر یو چې فرق نه دی چې د کوم ځای څخه راخې کورنۍ چرګان بیا څنګه دي کورنۍ چرګان د ټولو ډیرانو باندې غول خوري خوند نه کوي پاخې زموږ خو هر شی چې په دا باغ کې هغه خوري
نه دلته د موږ حیوانانو ډیرانو باندې غول کوي تمام ورځ هغه خوري کورني چرګان د افغانستان چرګان خو تمام ټوله ورځ غول خوري ډیرانو باندې ګرځي هغه د حلالېدو چیرې دغه د حلالېدو دي توړی نو ولې دا ورکوي خو نور شان ورکوي خو په ډیران باندې ګرځي د چېرته شپې چا اکسل غورځولی پټي کې د ټونګې کې لګوي د خوراک نه دی هغه هغه زه نه یم په خبره چې د خوراک دي که نه دلته تشناپونه چېرې دي تشناپونه نه ټول د شپې غول کوي دا ډیرانو باندې دا پټوي کې دا ویالو کې توبه مې ده دا به څه بد حال یې هلته قرآن سي توړی سي چېرته پوله باندې ځې پې ختلی به یې خوښه دي والا که زه ورې وایم ما دا شان پاک صفا کوله نه دا د کلي خلک جوړوي دا کلي والا ټول پټوي کې کوي چې لاټ کې وخېږه چې روزانه او دا خوا در ښکاره کړم توړی د ټیلر ډرایور هم یم وګوره ټیلر تراکتور نو خو باید دا ټراکټر شان ولرو دا دونه مځکه چې دغه کوې په پاکوې و که نه دا درغلی وای د مې چلاوو مګر ځای ما داسې انتخاب کوي عین لکه په افغانستان کې چې یې ولا توړی ښه ځای دی انتخاب کړی ډرم نه لرې که نږدې ډرم له جي نه لرې که لنډی یو ساعت ارشي څلېر یم ډرم نه د ډرم کوم چې کې اوسېږي هغه بازار څه نومېږي ډرم څه دی دا ډرم نه ده دا مصر ډانلډ ټرمپ وایي یې نه لرې که لنډی ډرم زور ته ډرم وایم ډانلډ ټرمپ زموږ څخه تا ډانلډ ټرمپ خوښ دی نه چیخ مغیم وتوړي څنګه خبره کوي کافر ده هغه کوم خوښ نه شم توبه مې د الهي یعنی ته شکنځل نور تکې نه دا نور خو ګر شکنځل باندې چې کومه بازار نه لري کلن تاسو نه مانی لري د کنيزي نه لیر په فلوریدا کې کور دی او په واشنگټن کې دغه کې خپل مدیری کې هغه مشته چیر نشته دی واشنگټن لري دا واشنگټن زما څخه 22 ساعته په موټر کې لار ده اوه دا لویه پاچاهي ده خو یو څه لار ده و راځه مګر فلوریدا هم شل ساعته لار ده داسې نه چې نږدې ده دغه دی ټرمپ دا د ډرام عکس ده نه دا د نوم دی دا د چشته لیکلی کافر نوم د څنګه کور کې لیکلی په دا کې زه دغه کوم خلکو ته مشورې ورکوم اگر دیوال مې دغه دپاره جوړ کړی دی چې بعضې وخت په تاریخ کې خبرې کوم بعضې وخت په سټیزنشپ کې خبرې کوم نو باید خلکو ته مشورې ورکې نه معلومات ورکې نو معلومات چې ورکې او مظاهرې کوې دا شان خو باید ولرې یو خوا د افغانستان یخچال کې به د ښه ډېر شیان وي وږی یې قرآن داسې یې کړله مسزو باندې د خلاونه در راوښوده زه فکر کوم ته رښتیا په دا روژه کې وږی سوی یې چې داسې خبرې کوې نه روزه ما ته ډېر پېشلمي ته ډېر وخت توړی څومره کالي دي دی نه پېشلمی مې اوس که 3 بجې دي 3 بجې دي صحیح ده ما چې ولته دغه کوې د دې باده او وږی یې نو خو چې هغه دی ولې ځان وږی پاته کوې خو سم خوراک وکړه ولا توړی کله مې وخوړلې ړومبی مې وخوړ دغسې مې تا سره ټوکې کولې مانشاته دي څومره کالي دي څومره برزوګان دي نو دا خو زما د کالو دغه دی دا ته کلازیټ وایي خپل کالي پشکې زړی اپاس خولۍ دي که نه دا ګرده خولیانې دي د افغانستان د امریکا د اروپا
افغانستان شان هم ستا در ښکاره کړم. ستا به باور را نسي ښه. اوه وای زه ورته جګ سم ودرېږه زه ورته جګ سم ودرېږه زه ورته جګ سم. یو سور سلام د موږ کندهارۍ خور ده چې په افغانستان کې هم د بوکره ساتلې چادري یې ساتلې په امریکا کې یو سور سلام چې په امریکا کې هم د چادري ساتلې دا مې د ټولو خوښه یو سور سلام داسې مې زړولی چې خرابه نه سي. او وداسې ولا زنده ډېر په عزت کې وځړو. थोड़ी ډېر روپۍ دې به دې پې ورکړي په دې کالیو باندې پر څه شي په دې کالیو باندې زه خپل بزنس لرم. نو کالي خو په امریکا کې ګی سما ته 500 روپۍ راولېږه چې دلته دا چې کونډې تیمان ته یې ورکړمه ډېره غریبي ده. هغه ته خو موږ سم دغه لرو ارګنایزیشنز لرو. ته خلکو ته خیراتونه ورکوې. زه به خورې دلته تا مسیر سم په افغانستان کې په اول وخت ته مشر کېږې. څه نومېږې ته توړی څه شي ته څه نومېږې توړی؟ زما نوم ښکلا دی. ښکلا او ښکلا او ښه نوم دی ده. خدا الله دې روغ صحت درکړي. د امریکا کور هم نه ولیدلی هغه موږ ولیده. دا خو دې څه یې وویل دا ځایونه دې نه ولیدلي تر اوسه پورې. ولس په امریکا کې بیا تسبیح د غاړه کې واچولې. نه زه خو عبادت ته نه ځم خپل پر ځمکه باندې ګرځم. تسبیح مې دننه پرتې دي. تسبیح ګورې داسې نه د غاړه کې د ښه ده قرآن در ویلېږم که څوک درځي ولا در ویلېږم. څه شي تسبیح ښې تسبیح درلېږم. زما یې څو دانې درلودې خلکو راڅه غلا کړلې. اوس مې یو ډېر ښایسته دانې پیدا کړي دي چې رښتیا سي مګر تر اوسه مې چاته نه دي ورښکاره کړي. بل شو هماغه به م راڅه واخلي. او د زه د خپل اطاق چابک در ښکاره کړم چې ما د افغانستان څونه شان ساتلي دي. وده او په خپل دا دې میړه ده توړی؟ نه دا وګوره دا هم د افغانستان ده دا هم د افغانستان ده. څه ښایسته غاړه کوي ده. دغه دې زما تسبیح د ګرد الله نومان په لیکلي دي ډېر ښایستې دي. سبحان الله. او دغه دریه موږ د افغانستان یو چا ماته راوړي دي. دریا ته وایي ولالو مرجان مبارک دی. څه نه دا ګرد اطاق دا ګرد اسلامي کتابونه دي او د افغانستان کتابونه دي. نو دا اطاق مې دې دپاره جوړ کړی دی که څوک راسي غواړي دلته عبادت وکړي لمونځ وکړي دلته یې کولی سي. نو په دغه شان مسلماني ده جوړ کړي. خدای داسې مسلماني ده خپره کړې ده. نو اسلام خو موږ فرض دی چې موږ یې وکړو. ولا زنده باد وړي راسه دا در ښکاره کړم. دغه دې زما توتیان دا به ډېر قیمت هم وي. نه دغه دی د افغانستان بیرغ دغه دی د افغانستان د پورتګال بیرغ ته ایسته کړه د امریکا بیرغ ته ایسته کړه موږ د سپېڅلي بیرغ سره دې لګولی ده. نو دا دونه عمر چې ته سي امریکا پرېښوله چې هلته درسي او موږ چې کتې ککي هغه بیا شو. دا د اول سره چې د امریکایان چا پرېښول دا شورویان چا پرېښول پردي خلکو ماتې یې وخوړه. مګر مزیران زموږ خلک وراسره ویې منه پردي خلکو دا ناکه نه دي راغلي زموږ کور ته. دا زموږ کور ته یو چا دعوت کړي و چې راله هغه همدغه د موږ څو خاینانو امریکا کې همغه دعوت کړه.
نه یوازې په امریکا کې تاسو خاینان نه وه. د 1990 چې فرانسه راله، ته خو نو عمر دې در ما لږ دی نه، په 1990 کې فرانسویان راله، دوی ته یې ارکیالوجسټ ویل. ښه د افغانستان خاوره یې را دغه کړله، وشینله او ویې ویله چې دلته په پخوا کې یو نور خلک وه. بیا د هغه بعده شورویان راله چې یو وارې په خبر سوله چې یو کوټه پیسې لرو، یو کوټه تیل لرو، چشي لرو، بیا قرار دوی هم پسې راله. کنې دوی څه کول چې راسي یو مسکین د پاکستان مور دغه اډه ورکړه، د پاکستان جاهل قوم نه دغه اډه ورکړه، کراچۍ کې اډه ورکړه. پاکستان هم ډېر یو منافق خلک دي. هغه خو په دې خاطر ورکړه چې رانالد ریګن چې د امریکا پاچا و هغه وخت هلته ورغلی او دوی ته یو ډېر ښه د بزنس معامله ورکړه چې هر افغان که ته وساتې موږ تا ته پیسې درکوو. هغه خو یوازې په دې خاطر کوله چې هغه په پیدله چې شورویان و دغه ته راغلي دي و افغانستان ته راغلي دي او موږ نه غواړو چې خپل عسکر ورکو، نو راسه د خپل افغانان دې مړه کړي او پاکستان کې به دغه ورته جوړه کړو. دوی دې راسه میږه سره یې لرګی دی واخیسته، چې شو میږه خو به نه سره یې لرګی دی واخیسته. نه دلته چې زه ګرځم دلته حیوانان ډېر دي، غټ حیوانان دي، سپیان دي، نور شیان دي، خو لکه ځنګل داسې دی نه. ودې نه خوري او نه افغانان سپیان نه خوري. موږ د دغه شیانو سره مقابله کولی سو. موږک سته خوري توړی موږک دا سته موږک سته موږک ولاکې اورم په زور یې ووایه. من موږک دا موږک ډېر سته ماران هم ډېر سته. یو دانه د موږک په جرمني کې صحیح ده. پرتګ نه باسي دومره کې پرتګ اغوستې کپام نه کړه باډي بلډر څه ده ولاکه پیژنې باډي بلډر نه زه هیڅوک نه پیژنم. زه چې یوازې لایو راسم ما ته ښځې ناستې نور څوک نه پیژنم زه. او ډاکټر فوزیا پیژنې هغه هم ښه ښځه ده. نه وایي هغه خرابه خوله چې لري هغه څوک نه هغه دغه سره هغه نه یو بله ده، هغه نه یو بله ده. نه زه یې ولاکه پیژنم چې رښتیا سي. راسه دا بله خوا در ښکاره کړم. دلته ګرده موږ سپینې شګې واچولې چې در تعمیر وکړې ولاړې سي. دا ځای ډېر ښه استراحت ځای دی. هلته وګوره یو کټه د اوبه هم لري، خاطر چې خوب درلی نه ولا سمندرونه غواړه دلته به دواړه ګرځو دا باغو کې. داسې ښایسته شمال دی، داسې ښایسته شمال دی چې ارمان به وکړي. والا شنې حیوانان خو ګرده شاوخوا دي تر هغه اخره پورې. دغه کوټه کې شیشې توړي دا قصابي ده. یو چت یې پاته دی. نه دې څه قصابي جوړو. دلته غواوې حلالې، بیا دلته د پسو ځای دی، هغه د چرګانو د حلالېدو ځای دی. ولا زنده باد وړي نو غټ ځای دی. تر هغو چې دا موږ سموو چې هغه نه وي یو څه وخت نیسي.
زه د ورځې یو وار یا دوه وارې دلته راوځم او شاوخوا پسې وګرځم چې حیوانان را نسي یا یو شی خراب نه کړي. او د میږي وزې دې چیرې دي؟ هغه اوس په دغه کې پټې دي، دننه په تعمیر کې. هغه تعمیران نه دي، هغه د بوزي او د پسو دي، هغه د چرګان دي. او موږ تر اوسه پورې رسمي شروع کړې نه ده. دا موږ یو څو میاشتې در مخه شروع کړله چې جوړوو مو. دغه تعمیر موږ کړ د مکمل جوړ کړي د مځکې څخه. دا دلته نه و پخوا، نو در اوسه پورې موږ مکمل اعلان نه دی کړی، مګر په دغه راتلونکي 2 هفتو کې د اختر در مخه کوشش کوو چې اعلان وکړو. دلته یو څو خلک دعوت کوو د ټکساس، هر څوک چې دې په شاوخوا کې ګرد دعوت وو، یو څو بسونه ورته حلاله وو. بیا د هغه بعد نو بالا شروع کوو د خیر سره. مګر در اوسه پورې یوازې چرګان شته، نور شاندونه نشته. راوړي مو دي مګر خلکو ته نه وایي درغو چې رسمي اعلان وکړو. مګر په ټکساس